سلامونه ملګرو. امید دی چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. یو څو ورځې مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه چې آیا بې اسناده خلک کف دپاره دومان کولی شي که نشي کولی. په هغې کې ما هر څه تشریح کړي وو، خو ما ته یو سوال چې ډېر زیات اوس ملګري ما ته راستوي او ډېره زیاته پوښتنه رانه کوي، هغه دا دی چې آیا یو کس چې رسني نو هغه کف دپاره دومان کولی شي که نشي کولی. نو دا سوال ما نه ډېر زیاتو ملګرو پوښتنه وکړه، ځکه چې دغه خبره ما مثال نه وه واضح کړی په تېره شوې ویډیو کې. نو ما غوښتل دې دپاره ځان له اوس یو ویډیو جوړه کړم، ځکه ډېرو ملګرو دا پوښتنه کړې، ډېره زیاته. لکه څرنګه چې تاسو ته اکثره ملګرو ته دا معلومات ده چې دلته په فرانسه کې هغه کس زیرسن راځي چې کوم د 25 کالو نه عمر کم وي. نو دې معنا دا ده چې هغه خلک چې کوم د 25 کالو نه زیات عمر یې 26 28 30 هغه بلای سن راځي. او کف چې کوم دی دا صرف او صرف دې کې بلای سن یا د یعنې زیر سن چې نه هغه دې کې دومان کولی شي او دې کې ثبت نام کولی شي. نو دا واضحه ده چې مثال هغه خلک چې د 25 کالو نه د هغو عمر کمي زیر سني نو هغه کف دپاره دومان نشي کولی. نو که چیرې کف دپاره دوی دومان نشي کولی، دوی به بیا څه کوي؟ نو دوی به ځي میسیو لوکل له. تاسو ټول ملګرو زما په د یوټیوب چینل کې شته، تاسو کیدای شي بعضو ملګرو دا ویډیو کتلی. ما د میسیو لوکل په خدماتو هغې کې ثبت نام کولو باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده. که کوم ملګرو تر دا دمه نه یې کتلې نو تاسو تللی شئ هغه ویډیو پیدا کړئ، زما په یوټیوب چینل باندې ده او هغه تاسو مکمل وګورئ چې میسیو لوکل څه ته وایي او هغې کې څنګه ثبت نام کولی شي او هغه څه خدمات ورکوي. نو هغه خلک چې کم زیر سن یعنې 25 کال نه هغو کم عمر نو هغه به بیا میسیو لوکل له ځي، هغه کف ته دومان نشي کولی. صحیح ده. اوس میسیو لوکل چې کوم دی دوی به چېرته پیدا کوي، څنګه به یې میسیو لوکل چې کوم دی ستا کوم مثال یو هلک دی غواړي چې میسیو لوکل کې ځان ثبت نام وکړي، ځان ثبت کړي. نو هغه چې کوم پرفیکچور کې د ده ګوتې لګولي، کوم پرفیکچور د اسانو پورې تړلی، د هغې خپل پرفیکچور، هغې سره خپل میسیو لوکل هم شته دی، یعنې د هغې مربوطه میسیو لوکل. نو هغه تاسو پیدا کړئ، خپل سوسیال ته ووایه هغه پیدا کړئ، هغه مربوطه چې کوم میسیو لوکل دی هلته لاړ شئ او هلته خپل ثبت نام وکړئ. میسیو لوکل زه درته مختصر بیا لږ تاسو له لږ تشریح کړم. میسیو لوکل چې کوم دی هغه فارماسیون ورکوي، ستاسو سره په کور کې مرسته کوي، په کور پیدا کولو کې مرسته کوي، یعنې تاسو د کور درکوي، تاسو ته چې کوم څومره ماهانه هغه ستاسو مصارف یې هغه تاسو له درکوي، ژبه کورس فرانسوي در باندې وایي. نو هغه ډېر خدمات کوي، تاسو له حتی یو بډې درکوي، یعنې بډې معنا دا ده تاسو له یو کس درکوي چې هغه خاص هر وخت تاسو وغواړئ هغه سره ملاقات کولی شئ، هغه تاسو سره مدد کوي، هغه تاسو څومره کارونه هغه ستاسو کارونه مخ ته وړي، یو قسم سوسیال یې ستاسو، هغې ته بډې ویلی کېږي، تاسو له بډې درکوي. نو هلته ډېر زیات میسیو لوکل کې ډېر زیات بینیفټس دي، ډېر زیات یعنې ډېر زیات فایدې دي تاسو لپاره، ډېر څه دي هلته. نو هغه کسان چې کوم د 25 کال نه عمر کم وي دوی دې لاړ شي میسیو لوکل کې د ځان ثبت نام وکړي. دوی دپاره میسیو لوکل یو اداره ده او هغې ډېر زیات بینیفټ یې ورکوي. نو تاسو هلته لاړ شئ، هلته خپل ځان ثبت کړئ. صحیح دی. که درته د ځان نه ثبت کړی نو تاسو لاړ شئ هلته ثبت نام وکړئ، هلته فرانسوي ژبې چې تاسو مختلفو کورسونو پسې ګرځئ او چا دپاره کورس پیدا کېږي چا دپاره نه پیدا کېږي، بهترین لاره دا ده خپل میسیو لوکل پیدا کړئ، هلته لاړ شئ او هغه ته ورشئ، ثبت نام ورسره وکړئ. ضروري نه چې تاسو اسناد نه یې اخیستي، هغه خلک چې بې اسناده یي هغه دې هم لاړ شي او اسنادداره خو دې 100% لاړ شي. او کوم خلک چې کوم اسناد نه لري هغه دې هم لاړ شي زیر سن، هلته دې ورشي چې زه غواړم چې زه فرانسوي ژبه زده کړم. صحیح ده. همدا وخت چې تاسو دغه وخت نه فایده جګه کوئ او څه ناڅه ژبه زده کوئ. هر کله چې تاسو اسناد راځي تاسو به څه ناڅه ژبه زده کړي، نو بیا به تاسو کار دپاره آماده یئ او تاسو به خپل ژوند په اسانۍ طریقه سره مخکې اوسئ. نو ملګرو دغه وخت دی که تر دا دمه تاسو اوسه پورې میسیو لوکل ته دومان نه یې کړی یا تاسو کف ته دومان نه یې کړی، نو همدا وخت تاسو لاړ شئ دومان وکړئ. که بلای سین یې هغه دې کف ته لاړ شي دومان دې وکړي، که زیر سین یې هغه دې میسیو لوکل ته لاړ شي او میسیو لوکل ته ورشئ، هغو ته تاسو ووایئ چې ما له فرانسوي ژبې کورس درکوي، هر کومک در سره کوي. صحیح دی ملګرو. نو دغه سوال و، دغه ستاسو سوال حل شو چې هر هغه کس چې هغه عمر د 25 نه کم وي نو هغه زیر سن کې راځي او هغه کف ته دومان نشي کولی. صحیح دی ملګرو. هغه میسیو لوکل ته ځي او میسیو لوکل کې د ثبت نام وکړي، هغه د کف نه ډېر زیات بینیفټ ورکوي. صحیح دی. ستاسو مصارف درکوي، تاسو مثال که چېرته بې کوره شوي تاسو له کور بندوبست کوي، تاسو له ځای درکوي چې تاسو هلته اوسېږئ. صحیح دی. نو په دې ما یو ویډیو هم کړې وه، تاسو زما په یوټیوب چینل هغه ویډیو کتلی شئ. نو تاسو هلته لاړ شئ هغه ویډیو وګورئ، مکمل به تاسو به پوه شئ چې میسیو لوکل څه ته وایي. او بله ملګرو انشاءالله یو ورځ دوه ورځو کې زه یو بله ویډیو جوړوم، دغه د دې په اړه یو ویډیو جوړوم چې تاسو دغه فورمه کف دپاره هغه ملګري چې کف دپاره دومان کوي هغه فورمه څنګه ډکه کړي.
که تر دا دمه تاسو فورمه نه ډکه کړي او چېرته تاسو سره داسې څوک ملګری نه وي یا سوسیال څوک نه وي چې تاسو ته فورمه ډکه کړي، نو زه راتلونکې یو ورځ 2 ورځو کې په دې باندې ویډیو جوړوم، د فورمې ډکولو طریقه کار تاسو ته ښیم، فورمه څنګه د انټرنیټ ډاونلوډ کړئ، هغه څنګه ډکه کړئ، کوم معلومات ورته پکار دي، هغه ټول زه تاسو ته یو ویډیو په شکل درته یو جوړوم، ویډیو درته جوړوم، تاسو ته ښیم او بیا هغې نه بعد تاسو دوماند وکړئ. صحیح ده ملګرو؟ امید ده چې د ډیرو ملګرو دغه مشکل دغه سوال حل شوی او دوی پوه شوي چې دوی کوم طرف ته لاړ شي. صحیح دی؟ میسي لوکل ته لاړ شي او که کاف دپاره دوماند وکړي. نو مننه ملګرو، دغه زما ویډیوګانې تاسو ټول ګورئ، دغه خپلو ملګرو سره شریکې کړئ، تر څو ستاسو چې کوم مشکلات تاسو ته کوم سوال پیښیږي هغه ستاسو هغې دپاره یو رای حل باندې تاسو هم پوهیږئ. او تاسو که هر سوال هر مشکل نو ماته زما یوټیوب چینل نخیب شارق کمنټ په باره کې تاسو ماته سوال پرېښودلی شئ، هغې مطابق په آینده کې زه ویډیو جوړوم. صحیح دی؟ مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. په مخه مو ښه.